اوس به زه پیرا کولو کوم هغه څه مشکل نه لري چې تاسو هر یو کوئ په دې کې به زه یوټیوب سرچ کوم یوټیوب ما سرچ کوم ماته یوټیوب کولو شو خو مینوالو بعضې وخت کې ملګرو ته بدل قسم کې کولو شي نو هغه بدل قسم کې داسې وي چې څنګه یوټیوب اپلیکیشن یې هغه شان د کولو شي نو هغې بیا په دې کې سیټینګ نشي کولی خو لیکن تاسو به په دې دریو ټکو باندې کلیک کې او دې ځای کې دا آپشن دی 4 نمبر ډیسکټاپ سایټ مطلب دی د کمپیوټر په شانتې موږ ته یوټیوب کولو کا څنګه چې په کمپیوټر کې کولاویږي دغه شانتې موږ ته په موبایل کې هم کولو کا نو دا بټن به تاسو آن کې چې دا بټن کله آن شي نو زه به اوس دې کې ماته ساین راغلی تاسو ښیم مخامخ زوم مې کو دی خو ګورئ دی لیکلي ساین ان چې کله زه په ساین ان باندې کلیک کوم زه به دلته کې خپل جیمیل ورکړم د اوس کمپیوټر سایټ دی نو ځکه واړه واړه ارڅغی کمپیوټر کې سکرین غټي نو هغه صحیح وي زه به اوس هغه جیمیل ورکړم کوم باندې چې ما تیر اکاونټ جوړ کړی خو سیټینګ مې چونکې نو کړی د هغې سیټینګ به زه په دې کې کوم او تاسو ته مخامخ ښکاره شي چې سیټینګ د دې او په هغې کې څه فرق دی نو مینوالو اوس هغه جیمیل ورکومه خجی جیمیل می ورکو اوس د دینه بعد چې کوم دی نو زه بدیله پاسورډ ورکوم کتونکو پاسورډ مې ورکو اوس به ماته هغه چینل کولو شي خو سیټینګ به نوي شوي سیټینګ به اوس مونږه کوو ښه جي دې خوا ته تاسو ګورئ اوس ماته ویډیو پلی ده خو دغه څه مسله نه کوي ما نه په غلطۍ کې بټن لګېدلي دې ځای کې په دې باندې به تاسو کلیک کې او د دې نه بعد به تاسو لاړ شئ مای چینل ته صحیح شو مای چینل چې په مای چینل باندې کلیک کوو نو دلته کې به ډېر ارڅ راشي دې خوا ته تاسو ګورئ مای چینل چونکې په دې چینل کې زمونږ یو ویډیو ده نو هغه پلی کېږي زه به بیا کلیک کوم مای چینل باندې ښه جي داسې زمونږ چینل چې کله کولو شو نو داسې راغو په دې کې مطلب دا دی چې سیټینګ نه دی شوی نو ډېر ګډ وډ دی اوس چې دې سیټینګ کوو نو دې خوا ته تاسو ګورئ اول نه خو به تاسو په یوټیوب چې کوم کسټم چینل باندې تاسو کله کلیک کې د دې نه بعد دې ته وګورئ چینل کولو شو خو لکه دلته کې بره ویډیو هم نه ښکاري او نور هم بره بینر هم نه یې لګېدلی دې ځای کې هغه تصویر هم نشته دی نو تاسو به داسې کار وکړئ چې دې ځای کې به لومبې خو په دې سیټینګ بټن باندې کلیک کړئ چې سیټینګ بټن باندې کلیک کړئ نو موږ ته به نوی ټیب کولو شي او په دې سیو بټن باندې به کلیک کړئ چې کله په سیو بټن باندې کلیک کړئ نو دې خوا ته اوس ګورئ عجیبه کار وشو دلته کې دې نه مخکې څنګه اوس څنګه شو دلته کې اوس ویډیو راغه ورسره چې دی نو پلی لیسټ راغه دا هر څه اوس موږ ته مخ ته راغه دې خوا ته ګورئ نو هوم ته را به شو لومبې به هوم کې لږ شان د سیټینګ وکړو هوم کې دی وایي که نه لومبې تاسو کومه ویډیو لګوئ کوم قسم ویډیو تاسو لګوئ نو زه به لومبې په دې باندې کلیک کوم دا به ایډیټ کوم لومبې به زه دلته کې ولګوم چې ماته د پاپولر ویډیو راشي کوم چې په ټول نه ډېره چلیږي هغه ویډیو ماته په ټاپ راشي نو زه به دې کې په ډن باندې کلیک کوم ښه جي دا سیټینګ او تقریبا بس وشو دې کې هېڅ ګران نو
دغه سیټینګ وشو. اوس که تاسو په دې باندې خپل بینر لګول غواړئ نو بالکل تاسو په ایډ چینل آرټ باندې کلیک کړئ او د خپل ګیلر نه تصویر راواخلې. خو دې یو قسم سایز کې تصویر غواړي هغه سایز تصویر به انشاءالله موږ په بله ویډیو کې جوړو ځکه چې بس موږ ته په سکرین باندې یعنی په موبایل باندې پوره شو شي. اوس به دې ته موږ تصویر اپلوډ کوو خو هغه بیا په دې باندې سمې نه خوري او سم به نه وي. نو زه دا غواړم چې ښه برابر په موبایل باندې ایډیټ کړم تصویر او بیا دې ته اپلوډ کوو. نو ډېره اسانه طریقه وه لږ شان د سیټینګ دغه وشو. خو اوس د دې نه دا خو به دې سره ستاسو سبسکرایبر سیوا کېږي ستاسو د چینل ویډیوګانې به پیدا کېږي. دا خو دغه طریقه وه ډېره اسانه طریقه م وه. اوس به را روان ویډیو کې به موږ دغه کوو چې تاسو به ویو څنګه سیوا کېږي او ستاسو چینل به په سرچ کې څنګه راځي. لکه موږ په سرچ کې ولیکو جرار ټیکنیکل نو هغه په سرچ کې نه راځي. یا زه ویډیو ما اپلوډ کړه هغه سرچ کوم هغه په سرچ کې نه راځي یوټیوب کوم سرچ نو دې دپاره به موږ کومه طریقه استعمالو. نو امید لرم چې هغه طریقه هم ستاسو خوښه شي. نو زه دا لږ لږې ویډیو دې لپاره جوړوم چې زموږ پښتانه وروڼه کوم دي زیاتر په دې باندې زیات نه پوهېږي چې هغوی ته هم څه نه څه زده کړه وکړي. نو د روان ویډیو پر مال اجازت راکړئ. د الله په امان.